او هغه خو لاړه د راشد نصیب شوه. ښه نو زه تلي جینۍ خپله کړمه. کابل به له تا څنګه خونړي لیوان جدا کي، څو سره به څه رشته دی پېښوره جاړمه. بخزاده دانش صاحب په اجازت باندې غمونه یې مه کوئ چې څو تاسو بس نه ویلې زه به بس نه یم زړګیا. او هغه وچ املوک وینئ د ده په ډکو به اور لګومه نو هله به ځمه دا شپه به ګرمو. ګران صاحب غمونه یې مه کوه، اوس په سټیج نه راټینګېږو. د الله د لوی نامې نه شروع کومه. او زما د یونایټډ سټیټ آف چارباغ ښایسته ګلونو مشرانو کشرانو دا یوه خبره زه اوس تازه تازه د تایلنډ نه رالم، تایلنډ نه، نو دا تپ رانه خیږي خوشبوګانې د هغه وطن. په هغه وطن کې یوه خبره ما ډېره جوره جوته او ښکلې ولیده چې د هغې هر ځوان پیغلې مشر کشر هغه وطن خپل ګڼلی او خپله د هغې ذمور خلکو. دا چارباغ هم ستاسو دی او چارباغ نه، دا خو ټول باغ باغ دی، هر طرف ته ګلونه دي او هر طرف ته ښکلا ده. ناز صاحب چې څنګه خبره وکړه د دې چارباغ ذمور خلک جوړ شي، دا ماشومان د دیو د ذهن په کنډول کې دا خبره ور واچوئ چې دا غر نختر چنار سیند دا ټولې ښکلاګانې زمونږ دي، د دې دپاره به کار کوو. او د هر چا په مخ کې به سپین رښتیا ویو. ما مخکې یو دوه شعره لیکلي وو چې زه وایم چې د جبر د بلا غاښونه مات کم، زه وایم چې د جبر د بلا غاښونه مات کم، زه وایم چې د هرې ناروا غاښونه مات کم. او ته څه وایې چې زه به نو د حق خبرې نه کړم؟ قسم مې دې په خدای وایم چې ستا غاښونه مات کم. دانش صاحب یو څو شعرونه نور دي د دې ځوانانو دپاره. ویم چې یو ښکلې جینۍ خپله کړمه، ویم چې یو ښکلې جینۍ خپله کړمه، خو یوه غلې جینۍ خپله کړمه. او زما د قام په درد چې نه دردیږي نو بیا زه ولې جینۍ خپله کړمه. زما د قام په درد چې نه دردیږي نو بیا زه ولې جینۍ خپله کړمه. او د ادب ذوق ادب پال نظر چې دا اغلې جینۍ خپله کړمه. او ته ځان له لاړ شه چېرته هورې پسې، زه به ناولې جینۍ خپله کړمه. او هغه خو لاړه د راشد نصیب شوه. ښه نو زه تلي جینۍ خپله کړمه. یو دوه شعرونه نور ویمه چې چار چاپېره راتاو شوی رانه اور دی، هر سړی د خپل مذهب پاس په سور دی. راشده ته باسې خاندې، دا زه ستا د خوشحالۍ دپاره ویمه، تا نه ده خپله کړې. چار چاپېره راتاو شوی رانه اور دی، هر سړی د خپل مذهب پاس په سور دی. او دا چې غبرګې جنازې له دغه چم ځي، په دې چم کې یو بلا ده چې پیغور دی. دانش صاحب دا چې غبرګې جنازې له دغه چم ځي، په دې چم کې یو بلا ده چې پیغور دی. او دواړه سترګې قیامت دی زلزلې دي، دواړه شونډې د خوږ زړونو ټکور دی. او شا به نره شه په غیږ کې روچت کا، ستا افغان په میکده کې بیا نسکور دی. او آخري یو کلام ویم او بیا یو دوه درې ټپیزې کومه. ښه کم یو بیا ویمه؟ شا به نره شه په غیږ کې اوچت کا، ستا افغان په میکده کې بیا نسکور دی. او شعر دی چې په هغه لیونۍ پسې ګودره جاړمه، رامس شه مړه پرېږده مازدیګره جاړمه. شاکر صاحب په هغه لیونۍ پسې ګودره جاړمه، رامس شه مړه پرېږده مازدیګره جاړمه. او راشده یو سکاڼې غرڅنۍ درنه زړګی یوړلو وی، یو سکاڼې غرڅنۍ درنه زړګی یوړلو وی، همت وکړه سړی شه زوروره جاړمه. او چې زیلو کې دلته دی زمونږ څه ملګري واوري چې زیلو کې ساتل بری چینجي د خودغرضۍ، راوچورله راغړه زوهن اختره جاړمه. چې زیلو کې ساتل بری چینجي د خودغرضۍ، راوچورله راغړه زوهن اختره جاړمه. او زمونږ کم ملګری راشره د کابل نه راغلی او مانه نوم هېرېږي، ازل جانه کابل به لتا څنګه خونړي لیوان جدا کی، کابل به لتا څنګه خونړي لیوان جدا کی، څو سره به څه رشته دی پېښوره جاړمه. او نتکۍ غواړي
پیزوان جاړي امیل پسې خفه نتکۍ غواړي پیزوان جاړي امیل پسې خفه افغان دی لا ژوندی دی د زړه سره جاړم او دا د نن دور د تقاضې مطابق ما داسې کړی دی چې پرومکس غواړي ټیک ټاک غواړي فیسبوک پسې خفه افغان دی لا ژوندی دی د زړه سره جاړم نتکۍ امیل خو د خلکو نه هیر دي یو څو ټپیزې دي بیا به بس کومه ښه ناوخته دی دا واورئ جي